دوستان عزیز، حال خوشبختانه جناب محترم فضل ربیع احمدی، ایشان استاد هستند که در برنامه با ما هستند. جناب احمدی صاحب سلام، صبحتان بخیر. ممنون از اینکه به برنامه صبح معرف تشریف آوردین. و علیکم السلام رحیمی صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کور مو ودان چې زه مو خپلې ښکلې برنامې ته راوبللم په دې هیله چې دغه خپرونه زموږ د ځوان نسل دپاره یوه له ډېرو ګټورو برنامو څخه تمامه شي. سلامت باشین. به ما و به بینندگان ما افتخار بخشیدین که به برنامه تشریف آوردین. دوستان عزیز، واقعا فضل ربیع احمدی شخص هستند که توانا و همچنان برش میتوان جوان فعال خطاب کرد. عزیزان، هی ماشاءالله چند کتاب داره و پژوهش هم میکنه، تحقیق هم میکنه و کتابای زیبا داره. به خاطر از اینکه بتونه این نسل جوان به اصلاح راهنمایی کنه و آگاهی بده در مسائل مختلف روز. عزیزان، قسمی که میدانیم ما شما در عصر زندگی میکنیم که همیشه به پیشرفت تکنولوژی استوار است و فضل ربیع احمدی هم شخص است که همیشه دست از تلاش بر نداشته و همیشه کوشش میکنه تا همچی کتابای خوب را به دسترس کسایی که خواننده است قرار بده. و از آن خوب است که امروز در رابطه با کارکردها و فعالیت‌هایش و همچنان این که چی مسئولیت‌های دیگه می باشه ازشان میپرسیم، ولی این ما هم میتونیم بر جوان موفق خطاب کنیم. چرا دوستان عزیز، با ضمن از اینکه اینقدر مسئولیت داره ولی باز هم دست از همون نوشتار بر نداشته است. خب جناب احمدی گرامی، میشه در نخست به ما و به بینندگان ما و همچنان به شنونده‌های خوب ما یک مختصر اگر تشریح بدین رابطه با این کارکردها و فعالیت‌هایتان خوب میشه. بسیار تشکر رحیمی صاحب عزیز. ما زیادتر کارکردهایی که دارم در مورد معارف هست و الحمدلله با فعالیت‌های خود افتخار میکنم چون برای نسل معارف اندکی کار کردیم که زیادتر علاوه بر کتاب در بخش ترینینگ و سمینارها و بخصوص سمینارهای انگیزشی بوده که ما تقریبا گفته میتونم که بیش از 20 و 25 هزار جوانای بخش معارف ما ترینینگ به شکل رایگان دادیم. ماشاءالله بسیار. و الحمدلله از او دستاوردهای بسیار مثبت هم داشتیم. و به حساب امو عکس العمل مخاطبین خود وقتی که دیدم برم از دوباره انگیزه میداد که ما برشان بیشتر و بیشتر کار بکنم. به این خاطر بود که ما تقریبا اگر دقیق به یاد نداشته باشم ولی بعد از 1394 به این طرف کلا در بخش سمینار و ترینینگ برای اهل معارف و جوانای دیگه کار میکنم. بسیار عالی. خب جناب احمدی عزیز، چی انگیزه باعث شد تا شما همچون برنامه‌های انگیزشی را به نسل جوان برگزار کنید؟ انگیزه خودتان چی بود؟ دلیل این انگیزه در حقیقت ناکامی های خودم بود که ما در یک وقت میخواستم که استاد پوهنتون شوم ولی متاسفانه به اساس تعصبات قومی و لسانی به این هدف خود نتانستم برسم و این انگیزه بر ما داد که ما به حساب در او وقت یک انسان شکست خورده بودم. بعد از او بعضی کتاب های انگیزشی خواندم، دوباره بر من روحیه داد. وقتی که این مطالعه ما بیشتر شد ما با چیزهای مواجه شدم که حس می کردم که در کشور ما به صدها هزار همچون انسانهایی هست که مثل ما از زندگی مایوس شده، ناامید شده و باید برشان کار بکنیم. اونمو موضوعات جمع‌آوری کردم و بالاخره حتی یک نتیجه او فعالیت‌های ما امی شد که کتاب به چاپ رسید که گردآوری شده و دیگه نتیجه امو فعالیت‌ها و امو مطالعات ما این شد که در مسیر انگیزه دادن و بخش ارائه سمینارها فعالیت بکنم. بسیار خوب. انشالله در رابطه با کتابایتان حرفایی می داشته باشیم، ولی ایره به ما بگوین که شما در زندگیتان کی را الگو قرار داده بودین و چقدر در زندگی شما تاثیرگذار بوده شخصی را که شما الگو قرار داده بودین؟ الگوهای متفاوت داشتیم. بعضی نویسنده های بسیار موفق بودند که بخصوص از کشورهای عربی و کشورهای غربی بوده. در بخش علوم دینی از کشورهای عربی بوده و در بخش علوم انگیزشی و روانشناسی از کشورهای غربی بوده که به مرور زمان وقتی که مطالعه ما بیشتر و بیشتر میشد الگوهای ما هم تغییر میخورد. یعنی در اون مسیر میرفتم ولی افرادی که از او کردم متفاوتتر و موفقتر بوده راه و مسیر از او را دنبال میکردم و به امون میرفتم. بالاخره
یک وقت الحمدلله به یک جای رسیدیم، با مفاهیم خیلی ارزشمند آشنا شدیم که نویسنده های از کشور خود ما بود و این الگوهایی هست که تا فعلا دنبال میکنم و راهی که اونا دنبال کرده، چیزهایی که اونا نوشته کرده، او را میخوانم و حتی به دیگرها هم میرسانم. و این چیزی هست که بعد از چند صد کتاب مطالعه بر من ارزشمندترین موضوع و ارزشمندترین عنوانهایی هست که من فعلا میخوانم و از او استفاده میکنم و به خاطر بیداری نسل جوان هم او را استفاده میکنم که در سمینارها و در بعضی جاها به شکل حضوری بر شاگردان تدریس میکنم. بله. خب آقای احمدی میشه ایره به ما و به بینندگان عزیز ما بگوین که کدام کتاب امی سرنوشت شما را به اصطلاح رقم زد و مسیرتان تغییر داد به یاد داریم؟ دقیقا در اوایل یک کتابی بود به نام جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. یک نویسنده عربی هست که کتابهایشان به زبان دری و پشتو ترجمه شده و بعد از او یک نویسنده ایرانی هست که 2 جلد کتاب به نام تکنولوژی فکر خواندم و بالاخره از او کتاب به کتابهای غربی بی حساب معرفی شدیم که او را دنبال میکردم. یعنی آغازش از او کتاب ها بود که جان چو دیگر شد جهان دیگر شود و تکنولوژی فکر چیزی بود که بر ما یک مسیر واضح ساخت. و این را ما میتونیم که به شکل یک مثال بگوییم که این هم حتمی نیست که امی کتاب ها درد کلگی را دوا بکنند. چون اگر مثال بزنیم که یک کسی دندان درد هست، دوای دندان دردی بر سردردی باز کاربرد ندارد. در او شرایط درد ما که داشتم، ناامیدی و مایوسی که از زندگی داشتم، امو کتابا بود که بر من یک انگیزه داد. ممکن امی کتابا بر دیگرها هم انگیزه داده باشه و یا انگیزه بده و یا هم بعضی کسا باشه که کتاب‌های متفاوت‌تر از او خوانده باشه و او را سرمشق زندگی خود قرار داشته باشد و به موفقیت‌ها رسیده باشه. بسیار عالی. آقای احمدی، جا داره که یک خاطره هم از شما داشته باشیم. کدام خاطره‌تان است که هیچگاه فراموشتان نمیشه به ما و به بینندگان ما و همچنان به شنونده‌های خوب ما اگر شریک بسازین اصلا یک درس هم میباشه؟ خاطره خو ډیری دي. یو دا چې د پوهنتون نتایج چې کله ما ولیدل، هغه یوه ډیره ښه خاطره وه چې په یو بام باندې ومه زه په کلي کې، او کله چې د خپلو نمرو نه خبر شولم یعنې ډیر هیجان شوم. د ژوند هغه لحظه مې هیڅ نه هیریږي. او یوه داسې خاطره هم وه چې کله چې ما نوي سمینارونو ته شروع کړې وه، نو په یو صنف کې چې تقریبا 120 تنه اناس طبقه موجوده وه، زما څخه یوه لفظي غلطي وشوله چې بعضې کسانو وخندل، خو په همغې اوایلو کې هم ما خپل ځان کنټرول کړلو. او دغه خاطره چې ما حتی بیرته په دوی باندې هیڅ ځان پوی نه کړلو چې د ما نه غلطي وشوه یا ونه شوله، نو هغه احساس د خجالت د دوی په وړاندې چې یعنې د اناس طبقې په وړاندې باندې د ما نه داسې لفظي غلطي وشوه، یو شی مې غلط تلفظ کړ. هغه د اوایلو هغه و خاطره وه چې وروسته بیا داسې لفظي غلطۍ ډېرې کېدلې، نو بیا زه هم عادي شوی وم. کله به چې چا وخندل بیا به ما ویل چې ژبه ده نو بعضې وخت لغتې وایي، دوی به نور هم وخندل، یعنې هغه د ما خپله غلطي به نور هم په ټوکه باندې بدله شوله. بله، بسیار عالی. خب جناب احمدی صاحب، از دید خودت اکثریت جوانان همین کوشش میکنن که به اصطلاح وطن ترک کنن برن به کشورهای بیرونی. آیا از نظر خودت کار از نامعقول است؟ که د تاسو اجازه وي رحیمي صاحب، زه په دې باندې یو څه مفصلې خبرې کوم. مهرباني بفرمایئ. موږ انسانان د الله جل جلاله له طرفه چې کله پیدا شوي یو، خپلې خاصې ځانګړتیاوې او برترۍ راکړل شوي دي، او په همدې خاطر باندې انسانان ډېر ارزښتمن موجودات دي. دومره ارزښتمن چې الله جل جلاله ورته د خپل خلیفه خطاب کوي. که دې موضوع ته فکر وکړو چې انسان ځینې مهمې ځانګړتیاوې څه شی لري، اول د خپله د انسان خلقت دی چې د نورو ټولو موجوداتو په خلاف
ټول افقي یا نیمه افقي پیدا شوي او انسان عمودي متحرک پیدا شوی دی او همدغه عمودي متحرک والی دی چې انسان ته د هر کار د کړلو توانایي ورکوي. که موږ په عمودي شکل باندې نوی پیدا شوي، په افقي پیدا شوي وای، نن به په چوکۍ کې څه قسم کېناستلو، موټر به مو څه قسم به ولو، بایسکل به مو څه قسم به ولو. دا یوه ډېره خاصه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ که وویو عقل انسان لري، خدای جل جلاله عقل ورته ورکړی دی او دغه عقل تر ورځې قیامته پورې انکشاف پیدا کوي او د ژوند هر قسم تغییرات چې راځي دا د عقل ثمره ده. دې ته ورته نورې ځانګړتیاوې هم انسان لري چې الله جل جلاله ورکړي دي. نو په دې خاطر باندې انسان ډېر یو ارزښتمن موجود دی. کله چې انسان ارزښتمن شو، دغه انسان خپله مسئولیت هم لري که نه. خدای ځکه ډېر صلاحیتونه ورته ورکړي، ډېر اختیارات یې ورته ورکړي دي. د دې ټولو اختیاراتو او د دغو ټولو ځانګړتیاو تر څنګ انسان مسئولیت هم لري او موږ باید دغه مسئولیت ترسره کړو. که موږ پوښتنه د ځانه وکړو چې په دغه ټولنه کې او په نړۍ کې چې کوم وضعیت روان دی، د هر لحاظه، که د علمي لحاظه دی، که د امنیتي لحاظه دی، که د اقتصادي لحاظه دی، که د صحي لحاظه دی، په هره برخه کې آیا موږ ته د منلو وړ دی؟ طبعا د ټولو ځواب به دا وي چې نه. پس کله چې دغه وضعیت موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ د دې وضعیت د تغییر دپاره، د بهبود دپاره، د ښه والي دپاره هم کوم مسؤلیت لرو که نه لرو؟ بلې لرو یې، ځکه چې موږ انسانان یو او انسان په ټولنه کې ژوند کوي. نو په همدې خاطر باندې د یو انسان په حیث باندې د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لرو. بیا الحمدلله موږ مسلمانان یو، د یو مسلمان په حیث باندې موږ د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لرو. او بیا په افغاني ټولنه کې موږ د یو افغان په حیث باندې د خپل وطن په وړاندې یو مسؤلیت لرو. نو اړینه ده چې موږ دغه خپل مسؤلیت رفع کړو. ښه، اوس باید ووایو چې دغه مسؤلیت څه قسم رفع کولی شو. د دې لاره باید زده کړو. درې مهمې لارې دي چې یو کس کولی شي په ټولنه کې بهبود راولي، وطن او د خلکو ژوند ته پرمختیا ورکړي. یو قدرت دی، یو شتمني او ثروت دی، یو فرصت دی. څومره د چې زیات قدرت ولرلو هغومره ته په ټولنه کې که چیرې وي چې ته په خپله باندې یو ښه انسان واوسېږې، یو رسېدلی انسان واوسېږې، یو مفید انسان واوسېږې، ته کولی شي چې په ټولنه کې ډېر مؤثر واقع شي. حتی د تا یوه امضا کولی شي چې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي. څومره چې ته شتمني ډېره ولرې هغومره ته کولی شي چې د ټولنې ناخوالې د منځه یوسې. خو موږ عوام کسان، مخصوصا چې دغه د تاسو برنامه د معارف اړوند ده، د معارف کسان دا نه قدرت لري او نه شتمني. موږ درېیمه ځانګړتیا، درېیم شی لرو چې هغه فرصت دی او د دې فرصت نه باید استفاده وکړو. نن که زموږ د هېواد څخه خلک وځي، هغوی هلته هم په ډېرو سختو ستونزو کې ژوند تېروي. اکثریت کسان یې چې په تلیفوني شکل باندې د خپلو ملګرو، د خپلو کورنیو سره غږېږي، واقعا چې صحیح ده چې د ژوند هغه ظاهر ډېر ښکلی دی، خو په ډېرو سختو ستونزو کې دی لګیا دي. ممکن بعضې په استثنایي شکل باندې د ښه ژوند لرونکي شوي وي هلته، خو په عمومي توګه باندې اکثریت په سختو ناخوالو کې دي. دا دلیل دغه دی چې موږ د دغه فرصتونو څخه استفاده نه ده کړې. اوس هغوی چې هلته دي او دا چې دلته دي، د دغه فرصت نه باید استفاده وکړي تر څو ځان داسې یو ځای ته ورسوي چې هم خپل ژوند، هم د خپلو کورنیو ژوند او هم د خپل هیواد وضعیت ته بدلون ورکړي. او دغه وضعیت ته څه وخت بدلون ورکول کیږي؟ کله چې زموږ رهبران په رښتونې توګه باندې داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې هغوی د تخصص لوړترینې درجې ته رسېدلی وي، هغوی د تعهد په برخه کې یعنې خپلو دیني او ملي ارزښتونو ته ژمن پاتې شي، د تعهد یوې لوړې مرحلې ته ورسیږي. رهبران مو باید دې مرحلې ته ورسیږي. د پوهنتونو یا د مکتبونو او د مدرسو علما مو باید دې مرحلې ته ورسیږي او عوام کسان مو دې مرحلې ته باید ورسیږي. کله چې رهبران دې مرحلې ته ورسېدل، هغوی برنامې جوړوي، ډیزاین کوي او د پوهنتونونو او یا د علمي کدرونو په واسطه باندې په اکاډمیکو ځایونو کې تطبیقوي او بالاخره عام وګړي همدې مرحلې ته رسوي. یعنی دوی د تعهد د لحاظه لوړترین
ځای ته رسیږي چې په هیڅ صورت سره هیڅ چیرته خیانت نه کوي او د تخصص د لحاظه په هره برخه کې چې وي دوی په هیڅ ځای کې بیا وروسته نه پاتې کیږي. حتی دوی سیاسي شعور ته رسیږي. دوی کولی شي چې د خپل ملت او خلک او هغه نیرو چې هلته موجوده ده هغه باید په ښه توګه رهبري کړي. دوی د خپلو هیوادونو یا د خپل هیواد د منابعو څخه په ښه شکل باندې استفاده کولی شي. دوی بهرني سیاستونه په ښه شکل باندې درک کولی شي. نو د وطن نه تیښته که تیښته ورته وویو دا ضرور نه ده. دا چې کوم کسان د مجبوریت په اساس باندې تللي او یا د کوم خاصو هدفونو په خاطر باندې تللي دي چې هغه هلته باید خپل ځان کوم ځای ته ورسوي، که د مادي لحاظه وي، که د علمي لحاظه وي، که د هر اړخه وي، دا په خپله باندې فرصتونه دي. د دې فرصتونه باید استفاده وشي. موږ تاسو که وګورو یو زده کوونکي ته د ژمي رخصتي یو فرصت ده. یو هغه کس چې په امتحانونو کې درګیروي د جمعې ورځ ورته یو فرصت ده. نن چې په افغانستان کې کوم وضعیت دی د دغه ځای د کسانو لپاره هم یو فرصت دی او هغه کسان چې هلته تللي دي د هغې لپاره هم یو فرصت دی. د دغه فرصت نه باید استفاده وشي. د هغې ځای تجربې باید راوړل شي دلته او دلته چې کوم کسان اړمن دي د دې سره باید مرسته وشي. که د ذهني لحاظه وي چې د دوی ذهنیتونو ته مثبت بدلون ورکړي، که د مادي لحاظه وي، که د هر لحاظه وي، یعنی یو مثبت حرکت باید وشي تر څو دغه ځوانان په خپل وطن کې خپله فیزیکی او عقلي نیرو او ځواک استفاده کړي. ځکه چې دا د همدغه ملک سرمایه ده. داسې کسان دي چې د همدې ملک په پیسو او بودیجه باندې تر 12 رسېدلي، پوهنتون یې ویلی دی، ماسټریو ته تللي دي، حتی د همدې ملک په بودیجه باندې دکتراوې په نورو هیوادونو کې اخیستې دي. نو دا چې بیرته بیا بل هیواد د تا نه استفاده کوي، دا فکر کوم چې د خپل وطن سره به یو څه بې انصافي وي. نو په دې خاطر باندې ټول ځوانان باید په ډېر آګاهانه شکل باندې باید حرکت وکړي او د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دا ټول خپل نیرو چې هر برخه کې وي بیرته د خپل وطن لپاره استفاده کړي. بدون شک خیلی سپاس آقای احمدی عزیز از صحبت‌های نیکتان. واقعا و ما و شما خوشبختانه شاهد هستیم که ماشاءالله کار بازسازی کشور ما همین اکنون هم جریان داره و می جوانانی که به گفته شما به سطح ماستری و دکترا وطن ترک میکنن و این کار که زمینه که مساعد ایجاز برشان فکر نکنم به کشورهای دیگه باشه. دقیقاً دا یعنی هغه سرمایه ده چې د افغانستان ډیری معدنونه یا که وویو چې هیڅ معدن ټول معدنونه یې د افغانستان د دغو ځواک یا د دغو سرمایه په اندازه باندې ارزښتمن نه دي څومره چې د افغانستان نه ووتله. بدون شک. خب خیلی سپاس احمدی عزیز. میشه در مورد کتاب‌های تعمرفای داشته باشیم، نشه که خدای نخواسته پاسبان گپ‌های مهم ما شما. خب میشه اولین کتابت کدام بود و خودت از کجا منبع و مأخذش گرفتی و چگونه نامگذاری کردیم؟ فکر کنم همین گام به سوی موفقیت. گام به سوی موفقیت یکی از امو کتابایی هست که ما خاص به خاطر شاگردای مکاتب بهترین موضوعاتشان جمع‌آوری کردم و موضوعاتی هست که واقعا در او وقت ما فکر میکردم که این موضوعات باید هر شاگرد مکتب باید بخواند و با او خاطر وقتی که این را جمع‌آوری کردم به شکل یک کتاب خدمت شاگردای عزیز ارائه کردم. بعد از او بعضی کتاب های دیگه که به زبان پشتو و دری بوده که هنوز به چاپ نرسیده تهیه کردم ولی هنوز فرصت مساعد نشده. اونا هم تقریبا در همین مسیر بوده که کلا بخش انگیزشی بوده و خاص به خاطر از این بود که امین ناامیدی که در بین شاگردا از هر لحاظ است ایره برطرف بسازد و به شاگردا انگیزه بده که چگونه میتونه در زندگی خود اهداف بسیار خوب تعیین بکند و چگونه او اهداف خود به دست بیاره یا امو مسیر اهداف خود دنبال بکنه. بله و ماشاءالله جناب احمدی صاحب این کتاب هم به دور دوم هم به چاپ رفته. بله. معلوم میشه که خواندی هم بیشتر بوده. بله علاقمندای از این کتاب خیلی زیاد بوده. یعنی کسایی که خوانده تا فعلا ما تو کدام نظر منفی را از هیچ کس نشنیدیم. حتی بعضی کسا از طریق واتساپ و فیسبوک بر ما پیام کرده که کتاب شما در زندگی ما بسیار نقش مثبت را بازی کرده، کلا همین مسیر زندگی ما را تغییر داده. باز من میگم این حسن نظر شما هست و ممکن این همان دوا یا گولی باشه که فقط به درد شما استفاده شده باشه. سلامت باشی. هم خودش در حقیقت یک کلان خدمت است که به نسل جوان میکنین. خب جناب احمدی صاحب از این بیشتر وقتتان نمیگیریم. کدام پیام حرف و اگر کدام گفتنی به جوانان هم خاص داشته باشی کامرای تلویزیون معرف و همچنین ما کشتر خدمتتان است بفرمایید.
ډیره مننه رحیمي صاحب. زه به ځوانانو ته یوازې دومره ووایم چې هغه کومه سلسله د درسونو چې زه یې په خپله تعقیبوم او په خپله هغه کوم ځایو کې چې زه ترینینګونه ورکوم یا درس ورکوم هغه داسې موضوعات دي چې انشاءالله په رایګان یا په وړیا توګه باندې د هیوادوالو په خدمت کې دي او دا انشاءالله د تاسو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي. تاسو کولی شئ چې دغه موضوعات د مختلفو استادانو څخه زده کړئ. ډېر پیاوړي استادان شته دي چې په دې برخه کې کار کوي. په خپله باندې زه انشاءالله تاسو ته په آنلاین شکل باندې بعضې صنفونه دایرولی شم. یوازې همدا چې فضل ربیع احمدي په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې هم سرچ کړئ، یعنې د ما سره په تماس کې کېدلی شئ په حضوري شکل باندې په آنلاین شکل باندې هغه درسونه د تاسو خدمت ته وړاندې کوم په وړیا توګه چې د نړۍ هر څومره ښه پوهنتونونه مو لوستي وي انشاءالله تاسو ته به دومره د موفقیت او د بیدارۍ درس درنه کړي او د دې طریقه به تاسو درک ته ورسیږئ. کله چې تاسو حقیقي درک ته ورسیږئ نو انشاءالله بیا د تاسو په زړه کې یو درد پیدا کیږي او دغه درد چې پیدا شو نو تاسو به د خپل وطن د خپل ټولنې او د خپلو خلکو دپاره ډیر مفید انسانان جوړیږئ. خیلی سپاس. در تمام عرصه‌های زندگی موفق باشین و به می شکل بدرخشید. بسیار زیاد تشکر رحیم. لطف کردین. بخیر باشید.